نننې زموږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره د آیت نمبر 81 خوانوالی تر آیت نمبر 86 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقولون طاعة أو وايدي كار زمون تابداري دا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم پس کله چې لاړ شي دی ستا خوانا شپه تیری یوه ډله د دینا غیر الذي تقول بغیر د هغه نه چې تی وایي والله يكتب ما يبيتون او الله لکی آغا چه دیش پا تیری پا اغیب فأعرض عنهم وتوكل على الله نمخوار ود دینا او زان اسپار پا اللہ باندی وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا او کافی دے اللہ ذمدار. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولی دی سوچ نکی پا قرآن کی او کوي دا قرآن د طرف د غیر اللہ نا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نخام مندل بودی پدی کے اختلاف دیر. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به او کل چراشی دیتا یو حکم د امن یاد یری خوری دی اغی لرام ولو ردوه الى الرسول او کدی واپس کڑوی اغی لر پیغمبرتا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ او امیران تددینا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ خام معلوم کڑے بویدی لرا آغا کسانو چی اخلی حکم چی اخلی دی حکم لرا ددینا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا او کنوے پزل دا اللہ پتا سباندی او رحمت دا اللہ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا خام خاتا بدائی بکڑی و تاسو د شیطان مگر لگو بنو اکڑی. فقاتل فی سبیل اللہ پس جنگ کوا پلارد اللہ کی لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین تکلیف نشی ورکولی مگر نفس تاتا او تیز کا مومنان پا جنگ. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا زرد الله
چې بند کی جنگ د هغه کسانو چې کفر کړی دی والله اشد بأسا واشد تنکیلا او الله ډیر سخت په جنگ کې او ډیر سخت په سزا ورکولو کې من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها چاچی بیان اکو بیان خیستا بیان د توحید یکن له نصیب منها شبد لرائی صد دینا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها او چاچی بیان اوک بیان بد بیان د شرک اوکو یکن له کفل منها شبا اغلر انڈے د اغینا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا او دے اللہ پہر یوش باندی نگہبان وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا او کله چې پیش کشي درکړې شي تاسو ته په یو پیش کشای سره نو تاسو پیش کشي ورکئ په خستا دا غینا یا واپس کئ اغی لرم ان الله كان على كل شيء حسيبا یقینا الله د پاره یو شی باندې حساب ناک